هند کابل کې خپل سفارت ته تخنیکي ډله استولې ده. طالبانو یې هرکلی کړی دی. سلام ستړي مشئ د ژوند میډیا درنو لیدونکو، وخت مو بخیر. پام وکړئ د دې مهال تازه او مهم راپور ته. د هند بهرنیو چارو وزارت وایي پلازمینه کابل کې خپل سفارت ته یوه تخنیکي ډله استولې ده چې هلته بشري مرستې همغږي کړي او څارنه یې وکړي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ راهیسې دا دویم ځل دی چې هند افغانستان ته پلاوی استوي. د هند بهرنیو چارو وزارت په خبرپاڼه کې راغلي د افغانستان له خلکو سره زموږ د پرلهپسې ښکیلتیا او د بشري مرستو د اغیزمنې همغږۍ او څارنې لپاره د هند یو تخنیکي ټیم کابل ته رسېدلی او هلته زموږ په سفارت کې ځای پر ځای شوی دی. طالبانو د هند د دې ګام هرکلی کړی دی. طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي په ټویټر باندې لیکلي د هندوستان د هغې پرېکړې هرکلی کوي چې یو ځل بیا په کابل کې خپل سفارت ته ډیپلوماتان او کاري ټیم راواستول او غواړي چې د افغان ولس سره خپلو اړیکو بشري مرستو ته ادامه ورکړي. د هند لخوا په خپرې شوې اعلامیه کې نه دي راغلي چې ډیپلوماتان یې استولي دي، که څه هم طالبان وایي چې ډیپلوماتانو هرکلی کوي، خو د هند بهرنیو چارو وزارت اعلامیه کې یوازې تخنیکي ډله یاده شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې له زلزله ځپلو سره د هند د مرستو لومړنۍ جوفه کابل ته رسېدلې ده. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت پر ټویټر باندې لیکلي په الوتکه کې استول شوي مرستې په کابل کې د هند د سفارت ټیم سپارلې دي. ارندام باغي دغه ټویټ کړی دی: First consignment of India at Queen relief assistance for the people of Afghanistan reached Kabul being handed over by the Indian team there. هلته په ټویټر کې دغه عکسونه څلور عکسونه ورسره خپاره شوي دي چې ارندام باغي دغه ټویټ کړی دی. په خبرپاڼه کې ویل شوي هند له افغانانو سره تاریخي او تمدني اړیکې لري. د جون په لومړیو کې هم د هند جګپوړي سکرتر جی پی سنګ د یو پلای په مشرۍ کابل ته تللی و او د طالبانو حکومت له بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي او ځینو نورو چارواکو سره یې کتلي وو. د هند په تازه اعلامیه کې ویل شوي چې په لومړي سفر کې امنیتي حالت ارزولی دی او وایي د افغانستان له خلکو سره به خپلې بشري مرستې او ملګرتیا رابانه ساتي. هند د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني او نه هم رسمي اړیکې ورسره لري، خو اوس باور دا ده چې هند ورو ورو غواړي په کابل کې د طالبانو له حکومت سره اړیکې ښه کړي او د همدې کار لپاره په یوه میاشت کې دویم پلاوی افغانستان ته استولی. هند یو له هغو هیوادونو ده چې د افغانستان په بیا رغونه کې سلګونه میلیونه ډالر لګول دي. د دې ترڅنګ یې تېرو 20 کلونو کې څه باندې 10,000 تحصیلي بورسونه هم افغان محصلانو ته ورکړي دي. د تېر جمهوریت پر مهال د کابل او ډیلي ترمنځ اړیکې ډېر ښې وې، خو پاکستان له دغو اړیکو خوښ نه و او اوس چې طالبان پر افغانستان واکمن دي، ډیلی اندېښمن دی چې افغانستان کې کړې پانګونه ضایع نه شي. هند د 13 نومبر راهیسې له پاکستاني او ایراني چارواکو سره د دې هیوادونو له لارې افغانستان ته د خوراکي توکو او دارو درملو استولو لپاره خبرې کړي. په دې لړ کې تر اوسه د هند له لوري د افغانستان ته نږدې 60,000 ټنه غنم او نږدې 14,000 ټنه درمل د مرستې په توګه رسېدلي دي او د چارواکو په وینا د مرستو دا لړۍ روانه ده. له افغانستان سره په هندي مرستو کې د زمنیو کالیو او کوویډ ضد واکسینو مرسته هم شامله ده. یادونه ده چې په افغانستان کې د هند خوراکي توکو او نورو اړینو توکو مرستې د ملګرو ملتونو